السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ابي امامه او د علي رضی الله عنهما څخه روایت دی په کوم وخت چې به جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د مجاهدینو تشکیل برابروه، مجاهدین به جهاد ته استول. نو هغه مجاهدین، هغه صحابه کرام چې په کور کې یوازې وله او د دوی به د جهاد شوق وو، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته وویل چې ته د پلانکي ورور سه، د هغه د کور خدمت کوه، د هغه د اهل خدمت کوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د غازي او د مجاهد د اهل خدمت چې انسان کوي او د هغه سرپرستی پر غاړه باندې واخلي، د غومره ثواب دی لکه هغه مجاهد او غازي چې په سنگر کې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د سعید بن عبدالرحمن او د ثعلبه الانصاري رضی الله عنهما په مابینځ کې ورورګلوي او اخوت مختاره کوي. ثعلبه الانصاري ته وویل چې ته د سعید بن عبدالرحمن ورور یې، تر کومه وخت چې دی راځي د کور خدمت کوه، بوټي ورته راوړه، کور ته اوبه راوړه او کوم ضروريات ته د کور چې و هغه ورپوره کوه. صحابه کرام ولاړل په سفر باندې د جهاد. ثعلبه رضی الله عنه به پر شا باندې بوټي راوړل و د خپلې ورېندارې ته د سعید بن عبدالرحمن و کور ته، او اوبه بیا راوړلې او د هغه مالداري چې وه په هغه حفاظت او ساتنه بیا کوله. یو وخت ثعلبه رالی د سعید بن عبدالرحمن کره، د هغه ښځه یې ولیدله چې ډېره حسینه او ښایسته ښځه وله، پر ده باندې شیطان غلبه وکوله. د سعید بن عبدالرحمن و ښځې ته یې لاس ور واچوه، هغې غږ ورباندې وکړي، ولیا ثعلبه زما خاوند چې ته د دې کور محافظ او چوکیدار جوړ کړی او تا ته د ورور لقب در کړی دی او هغه وتلی دی د الله په لار کې جهاد لره، نو ته ولې خیانت کوې؟ د الله څه وویرېږه، یو ورځ ستا راتلونکی ده چې حساب به الله وکړي. ثعلبه رضی الله عنه چې دغه د ښځې اواز واورېدی، پښیمانتیا یې ښکاره کړله، خوابدی سو، چیغه یې کړله، وخرج هاربا الی الجبل، وغره ته ووتی، وتښتېدی له دې کوره څخه. بعلاء صوته، په لوړ اواز سره یې نارې ویلې، یا الهي انت وانا، یا رب ته او زه یم، زه هغه څوک یم چې ګناه وسي بیرته پر ګناه باندې رجوع وسي، بیرته ګناه راسه وسي، خطاوې راسه وسي. یا رب ته هغه څوک یې چې انسان ته مغفرت وکړي، انسان جرم وکړي دوباره بیا مغفرت ورته کوي، یا رب ما وبخش. کوم وخت چې صحابه کرام له غزا څخه رالل، صحابه کرام په مسجد نبوي کې راجمع سول. سعید بن عبدالرحمن خپل کور ته رالی، فقال لامرأته، خپلې ښځې ته وویل چې زما ورور چیرې دی؟ ثعلبه نه معلومیږي. هغې ورته وویل چې هغه خو داسې خطا ځین صادره سوله، ولاړی و دې غره ته وختئ، په دې غره کې دی هغه الله ته ژاړي چې الله به ما وبخشي که به مې نه وبخشي. فخرج سعید بن عبدالرحمن راووتی، یطلب اخاه، د دې خپل ورور ثعلبه هغه بس خاص کوي چې پیدا یې کړي. فوجده، نو پیدا یې کوي، د پړ مخې پروت و، پر سر باندې لاس نیولی و، په زوره ژاړي او الله ته زارۍ کوي چې یا رب ما خو د یو مجاهد په حق کې هغه ستا نافرماني وکوله، یا رب ما خو ستا نافرماني وکوله، ستا د حبیب محمد صلی الله علیه وسلم نافرماني مې وکوله، رب ما ته به بخښه وکړي که به نه وکړي. سعید بن عبدالرحمن رضی الله عنه ورته رالی، قم یا اخي، ولاړ سه، هغه څه چې دې کړي دي پروا نه لري، خو زنا دې نه ده کړې، خو لاس دې وراچولی دي زما ښځې ته، زما په اهل کې دې خیانت کړی دي، بس زه در تېر یم، راځه را ولاړ سه. ثعلبه رضی الله عنه ورته وایي، وایي زه نه ځم، زما په غاړه کې پړی راواچوئ او زما لاسو کې زولنې راواچوئ، داسې مې بوځئ لکه یو تښتېدلی مریی چې خپل بادار ته څوک ورولي. سعید بن عبدالرحمن رضی الله عنه رالی، د ثعلبه الانصاري لور چې خمسوانه نومېدله، هغې ته وویل چې راځه، ستا پلار په غره کې دی، ستا پلار په هغه غره کې دی، هغه نه راځي. هغه وایي زما لاسو ته زولنې راواچوئ او زما په غاړه کې پړی راواچوئ او ما او عمر رضی الله عنه ته ورولي چې آیا هغه به زما توبه قبوله کړي که به مې نه کړي قبول. د ثعلبه الانصاري رضی الله عنه لور او سعید بن عبدالرحمن رضی الله عنه دواړه را رئیس ول. هغه ثعلبه الانصاري په لاس یې ور وتړل، په غاړه کې پړی ور واچاوه، د عمر رضی الله عنه مبارک دروازې ته یې راوستی، فدخل علیه، بیا پر عمر رضی الله عنه باندې ورننوتل. عمر رضی الله عنه مبارک ته وویل چې یا عمر، ما خو زما د ورور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورور کړی و، د هغې ښځې ته مې لاس ور واچاوه، فهل لی من توبة، ایا ما لره توبه سته که نسته؟ عمر رضی الله عنه مبارک څه ورته وایي، وایي وځه زما څخه، ما قصد دې وکړ چې د سر تر وریښتانو دې ونیسم او ودې باسم، وځه، ولا توبة لک عندي، ستا توبه زما پر دروازه نسته، ځه اوس. کوم وخت چې د عمر رضی الله عنه له سرای او د دروازې څخه نا امیده سو، بیا یې د خپلې لور
او سعید بن عبدالرحمن ته وویل چې ما ابوبکر صدیق راته مبارک ته ورولي. کوم وخت چې ابوبکر صدیق راته مبارک ته وروستی ده ورته وویل یا ابوبکر صدیق ما خو داسې د خپل ورور په حق کې خیانت کړی دی، فهل لی من توبة، ایا ما لره توبه شته که نشته؟ فقال ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق راته مبارک وویل ولویه باسي زما څخه د ده په اور باندې ما مسوځي، فلا توبة لك عندي ابدا، ستا توبه زما سره نسته همیشه، وزه ستا په وجه باندې پر موږ باندې د الله عذاب را نازل نسي. فخرج من عنده الى باب علي رضی الله عنه، بیا د وویل چې ما بوزي حضرت علي صاحب ته مې ورولي. حضرت علي صاحب ته چې رالو ورته ویل چې ما خیانت راڅه سوی دی، ایا ما لره توبه شته که نشته؟ زما توبه به قبول شي که به نه شي قبوله؟ علي رضی الله عنه مبارک ورته وایي وی عندي فلا توبة لك عندي ابدا، وزه زما څخه ستا توبه زما په در کې نه قبلیږي، وزه له ما څخه. فخرج من عنده، دغه ثعلبه الانصاري راووتی ویقول یا اخي و ابنتي، و خپل ورور سعید بن عبدالرحمن ته ویل او خپل لور ته وویل ولزه دغه خلکو نه امید کلم و ارجو زه امید لرم چې ما تاسو د رسول الله اسلام و درته بوزي او ګوندې هغه زما توبه قبول کړي. نو دغه لور و او دغه سعید بن عبدالرحمن چې رسول الله اسلام د ده ورور جوړ کړی و، دغه دواړو د راوسی د رسول الله اسلام بارک و دروازې ته کوم وخت چې رسول الله اسلام بارک باندې ورننه ایستی، په لاس کې زولنی دي، په غاړه کې پړی دی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وای ذکرتنی سلاسل جهنم و اغلالها، دا چې د په لاس کې زولنی دي او په غاړه کې پړی دی، ما ته مو د دوزخ زنجیران او د دوزخ زولنی را په یاد کړي چې هلته به انسانانو ته د اور زولنی ور په لاس کېږي. فقال له یا نبی الله بأبي انت و امي، یا رسول الله زما مور او زما پلار دې تر تا قربان وي، ما د خپل غازي ورور ورښځې ته لاس واچوه، فهل لي من توبة، ایا زما توبه شته که نشته؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لویه باسي، فلا توبة لك عندي ابدا، تا توبه نشته زما سره. فخرج، دغه ثعلبه الانصاري راته نور راووتی ژاړي، خپل لور ورته وویل یا ابتي لیست لی بوالد ولا انا لك بابنة، یا پلار نه ته زما پلار وي او نه زه ستا لور یم، تر هغه وخته چې تا څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې راضي سوی و اصحابه او د صحابه کرام نه یې راضي سوی، یا پلار ته زما پلار نه زه ستا لور یم، ستاسو د الله رسول خوابدی دي او ستاسو د الله د رسول اصحاب او ملګري خوابدی دي. ثعلبه رضی الله عنه مبارک خو پخوا هم ژړل، پخوا یې هم ندامت او پښیمانتیا کول، خو دا چې د ټولو دروازو څخه وترټل سو، ټیر په افسوس او ټیر په چیغو باندې د غره و طرف ته مخه که هاربا الى جبل ينادي بعلای صوته، په زور چیغې ویلې ول یا رب اتیت عمر، زرالم د عمر دروازې ته، فاراد ضربي، هغه زما د وهلو اراده وکوله چې ما ووایي و اتیت ابا بکر، د ابو بکر دروازې ته رالم، هغه زه وترټلم، و اتیت علیه، د علي رضی الله عنه دروازې ته رالم، په توره دنیا هغه زه وشړلم، و اتیت النبي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې ته رالم، هغه زه نا امیده کم. فما انت یا مولای صانع بی، یا رب په ما باندې څه کوې؟ که زما توبه قبلیږي یا رب زما په حق کې، یا رب زما توبه قبوله که، ما ته بشارت راکه، یا رب زه پر تیرو باندې پښیمانه یم. ثعلبه رضی الله عنه مبارک ژاړي او ډیر په افسوس او په فریاد باندې الله ته زاری کوي. د اسمان څخه یو ملک و جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم تراله وليقول الله تعالى، الله جل جلاله وای السلام علیک یا محمد انت خلقت الخلق وانا، ای محمد علیک الصلاة والسلام، الله جل جلاله وای چې ته دا مخلوق پیدا کړې او کې زه پیدا کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملک ته څه وایي؟ بل انت یا سیدی، ته زما بادار، ته زما خالق، ته پیدا کوونکی، زه دې هم پیدا کړم، مخلوق دې هم پیدا کړی دی. او بیا هغه ملائکه ورته وایي چې الله جل جلاله وایي دوزخ او جنت ته انسانانو ته ورکوې کې زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د هغه ملائکې په جواب کې وایي بل انت یا سیدی، یا رب زما بادار، ته دوزخ او جنت خلکو ته ورکوې، د دوزخ او د جنت مالک ته،
بیا ملک ورته وایي چې الله جل جلاله وایي الصلاة والسلام علیک یا محمد، ته دغه انسانانو ته بخښه کوې او که بخښه زما په لاس کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بل انت یا سیدي، ای زما باداره، ته بخښ کوونکی، ته بخښ کوونکی. نو هغه ملایکه ورته وایي ویقول لک الجبار تبارک وتعالی، الله جل جلاله وایي ورته زیری وکړه هغه زما پر بنده باندې چې تا له دروازې هم وشړل سو، د عمر د دروازې څخه هم وشړل سو، د ابوبکر د دروازې څخه هم وشړل سو، د علي د دروازې څخه هم وشړل سو. ورته زیری وکړه چې ما هغه له عفه کړې ده. فقال النبي صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل ول څوک په ماته ثعلبه راولي؟ فقام ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما، ابو بکر صدیق راتنو او عمر راتنو مبارک ولاړ شول. فقال یا رسول الله موږ به درته راولو. فقال علي وسلمان رضي الله عنهما، علي او سلمان راتنو دواړه ولاړ شول. یا رسول الله موږ به درته راولو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل ولاړ شئ راولئ. علي او سلمان راتنو رضي الله عنهما ته اجازه ورکړله چې ولاړ شئ راولئ. دوی چې رالل د مدینې منورې په دشتو کې ګرځي، ثعلبه الانصاري پیدا کوي. هغه نسته یو شپانه یې ولیدی. دی شپانې ته وویل ول هل رأیت رجلا من اصحاب رسول الله، تا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي نه لیدلی چې موږ څخه ورک ته پیدا کوي. هغه راعي او شپانه څه ورته وایي عسى انکما، په تحقیق سره یا قریبه ده چې تاسې هغه څوک طلبوي الهارب من جهنم، چې هغه له دوزخه تښتېدلی دی، هغه د الله مغفرت ته ځغستلی دی. قال نعم، دی ورته وویل هغه څوک غواړو چې د دوزخ څخه تښتېدلی دی، د دوزخ څخه د پناه دپاره الله ته یې پناه وړل. هغه شپانه ورته وایي چې کوم وخت ماخستان سي، تور شپه سي، و دغه شلې ته ورسي، تر دغه په دغه شله او په دغه دشته کې یو درخت ده، تر دغه لاندې به دی وویني او ژاړي به. علي رضی الله عنه او سلمان رضی الله مبارکان و هغه شلې ته مخستان چې سو یو ځای په دې ورځ کې پټ وله چې مخستان سو، هغه شلې ته ورجندې سوله. په هغه شله کې یو اواز واورېدی، ها اواز کې ژړا راپورته کېږي. ثعلبه رضی الله عنه مبارک ژاړي. سلمان رضی الله مبارک چې د ژړا واورېدله ورئیس ورلی ولیا ثعلبه قم فإن رب العالمین قد غفر لك، ولاړ شه الله جل جلاله عفو درته کړې ده. قال ده ورته وویل څنګه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حالات راکړي، هغه څنګه وو؟ وایي هغه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کوم درسره راضي دي. ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په تا پسې راکړل، ته یې بولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم او سلمان ته اجازه راکړله. ثعلبه رضی الله عنه مبارک د علي رضی الله عنه او د سلمان رضی الله عنه مبارک سره راولاړ شو. نو دوی چې رارهي سوله دا د سهار خوا ده. بلال رضی الله عنه مبارک اذان کړی دی، جمعت ولاړ دی. فاقاماه فی آخر صف، دی په هغه اخري صف کې ودرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سهار جمعت ورکوي، دغه سورت د قرآن عظیم شان تلاوت کوي. د قرآن عظیم شان 102 سورت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله جل جلاله وایي مشغول کړي یاست تاسې له عبادت فخر کولو یو له بله په ډیروالي د مال او اولاد. الله جل جلاله وایي الهاکم التکاثر، هلا کړي یاست تاسو ډیروالي د مالو، فخر په قوم او په اولاد. حتی زرتم المقابر، تر داسې تر هغه پورې چې تاسې هغه ورسي خوند د قبرو ګوري او مړه سي. الله جل جلاله وایي تاسو ته به بیا درک در معلوم سي. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ژر د چې پوه بشئ تاسې په دې خپلو خطاو باندې. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې دغه آیات شریف شروع کی الهاکم التکاثر، دغه ثعلبه الانصاري او اواز تر خوله راووتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دغه آیات تلاوت کوي حتی زرتم المقابر، د ده یو چغه تر خوله راووتله او فارق الدنیا، د دنیا څخه رحلت وکړي. انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د لمانځه څخه فارغ شو، ثعلبه رضی الله عنه ته رالی چې ویې کتې هغه بېهوشه دی. بیا سلمان رضی الله عنه مبارک ته وویل ولورسه اوبه راوړه په خوله کې ورکړه. سلمان رضی الله عنه مبارک څه ورته وایي یا رسول الله قد فارق الدنیا، د دنیا څخه رحلت وکړي ولاړی. ویل په دې وخت کې هغه لور راله، لور چې راله فقالت یا نبی الله، یا د الله نبی ما فعل والدي، زما پلار څه وکول؟ الله خو توبه قبول کړه. نو وس څور پیښه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ورته ورسه مسجد ته، داسې مسجد نبوي ته ورننوتله، پلار یې مړ پروت دی. دا هغه صحابیه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې خپل پلار ته جواب ورکړي چې پلار نه یم پلار. دغه صحابیه مبارکه
چې راله خپل پلار یې ولیدی وفات سوی دی، د الله د بیرې د الله د خوف څخه وفات سوی دی. اصل شهیدان دغه دي چې د الله جل جلاله د خوف په توره باندې مړه کړول سي. د ثعلبه الانصاري راته مبارک لور چیغې کړي چې یا پلاره زه به ستا وروسته څه کوم، زما د کور سرپرسته وې، زما د کور رڼا ته ولې، یا پلاره زه به څه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د دغه صحابیه د دې نجلۍ پر سر باندې لاس ورتېر کړي او آیا په دې باندې نه یې راځي ان اکون لک والدن چې زه ستا پلار سمه او فاطمه رضی الله عنها مبارکه ستا خور سي. فقالت بلا یا رسول الله. د ثعلبه الانصاري رضی الله عنه لور مبارک ول یا رسول الله په دې باندې راځي. بیا ثعلبه الانصاري رضی الله عنه مبارک یوړي و جنازې مراسم او د قبر بندوبست وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې روان دي د ګوتو پر سرو باندې روان دي. کوم چې راوګرځېدل عمر رضی الله مبارک ورته وایي یا رسول الله رأیتک تمشي على اطراف اصابعک، ما ته لیدلې د ګوتو پر سرو باندې کړې یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي یا عمر زه نه وم پر دې باندې قادره چې زه ټوله پښه ولګوم. دومره ملائک د ثعلبه الانصاري رضی الله عنه جنازې ته راغلي وې چې ځای نه و په مځکه باندې زه د ګوتو پر سرو باندې کړم. دا صحابي دي چې د الله په در کې توبه قبوله سول. د دې واقعې څخه څو شان راووتل. یو د الله مغفرت چې څومره رحمان دی پر مخلوق او څومره مهربانه دی پر دې امت باندې. دا صحابي وشړل سو، ابوبکر صدیق رضی الله مبارک له دره وشړل سو، د عمر رضی الله مبارک له دره وشړل سو، د علي رضی الله عنه له دره وشړل سو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له دره وشړل سو، او الله جل جلاله د خپل دره نه وشړی. الحمدلله چې داسې رب لرو. زما یو استاد سپین ږیری عالم دی، هغه راته ویل دا مطابقت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې بیانو داسې بیان رالی ما زه په مکه مکرمه کې داسې زړور وم، په مدینه منوره کې ډېر په تکلیف وم، ډېر بیرېدلم چې دی نه چې د بېادبۍ څخه څه راباندې وسي. په مکه مکرمه کې څه زړور وم. دول د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق شته، د الله جل جلاله د رحمت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت فرق شته. نو دول زما یو استاد سپین ږیری عالم و، هغه ډېره مریض و. نو دا د سهار لمونځ بیا په ناستې کوه، سنت بیا په ولاړې وکول په ډېر تکلیف، او فرض بیا په ناستې وکول. یو وخت به پوښتنه موږ ځینې وکولې چې فرض په ناستې کوې خو سنت په طریقه او لاسه درته روا دي. نو د مبارک په سترګو کې اوښکې رالې. الله خو مهربانه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم که څومره تر مور تر پلار مهربانه دي خو بیا هم مخلوق دي. رحم یې او شفقت یې دونه نه دي لکه د الله. که په ورځ د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې زما سنت دې ولې په ناستې کول، زه به څه جواب ورته وایم؟ او الله جل جلاله نه راته وایي. هغه رحم، د هغه رحمت، د هغه مهرباني هغه پای نه لري. نو په دې واقعه کې یو د الله جل جلاله رحمت او د الله شفقت او د الله مهرباني معلومه سوله چې څومره مهربانه دي. ټولو دروازو وشړي خو د الله در نه وشړي. او بل دلته د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره څومره مینه ده چې یو صحابیه پلار چې د ژوند اجندې قریب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوابتیا په خاطر باندې پلار ته وایي چې پلار نه دی لورم او نه مې پلار یې تر هغه وخته چې له تا څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راضي سوی. محترمینو زموږ ستاسو نن د الله د رسول سره کومه مینه او محبت ته یو زوی ژیره خري پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتیاتو باندې خوا ورسره بده کړې ده، یو زوی نارواوي کوي پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر خوا ورسره بده کړې ده. نو موږ خو نن الله خوا بده کړی دي، د الله رسول مو خوا بده کړی دي، خو دلته چې زوی او پلار سره خوا بده نشي. نو یو متابعت او محبت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې واقعې څخه هغه موږ ته را معلوم چې په صحابهو کې څومره محبت او څومره مینه وه. تنبیه الغافلین د ابوعلی سمرقندي رحمت الله علیه مبارک صفحه 293 او 204. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق د نیکو اعمالو راکړي. د الله د توبې دروازه چې زموږ په حق کې مقرر کړې ده خلاصه ده. الله جل جلاله وایي په عجز لاس راته پورته کړه، زما څه مغفرت وغواړه، الله وایي درته وبېکم. الحمدلله الحمدلله چې رب لرو بیا رب نه یو. الحمدلله الله که موږ دا ستا په عبادت کې د خپل اندامونه او خپل تندی او خپل د بدن ټول اعضاوي ووصلو رب ستا د دې عظیم نعمت چې ایمان دی موږ ته دې راکړی دی، د دې شکر نسو ادا کولی. الله موږ په دې خپله ناشکري کې قبول کړي چې ناشکر یو، د دې ستر عظیم نعمت شکر نسو ادا کولی. والسلام علیکم.